د یو آرامه ځنګل په منځ کې یوه ونه ولاړه وه چې د سپوږمۍ په رڼا کې به یې ځلا کوله. دې ته د سپوږمۍ میوې ونه ویل کېده. د دې ونې میوې یوازې د 15 د سپوږمۍ په شپه پخېدې. د ځنګل ټول ژوي له دغه میوو سره ډېره مینه لرله. میوې خوږې او ځلا لرونکې وې او چې چا به ترېنه یوه میوه وخوړه نو خندا به یې کوله. خو یو قانون و، یوازې هغه څوک چې په ادب سره وغواړي کولی شي چې یوه میوه واخلي. نو د دې لپاره به د ځنګل ټولو ژویو په صبر سره انتظار کوو. یوه ورځ یو غوسهناکه راکون چې رنکل نومیده نه غوښتل چې انتظار وکړي. د هغې ډېره عجله وه او ویې ویل زه اوس وږی یم، زه اوس غواړم چې دا میوه وخورم. او پرته له اجازې او ادب نه د سپوږمۍ میوې ونې ته وخوت. خو هماغه شیبه چې ده یوه میوه ونیوله چې راماته یې کړي، ونه وځلېده او په ډېر شدت سره وخوځېده او په ټوپ سره راکون راوغورځېده. دې ونې ته نږدې په یو کوچني او ګرم سوري کې یو وړوکی موږک اوسېده چې مایلو نومېده. مایلو لوی غوږونه، ځیرکې سترګې او یو مهربانه زړه درلود. هغه شور واورېده او منډه یې کړه چې وګوري څه پېښ شوي. مایلو چې ولیدو چې رنکل راغورځېدلی دی نو مایلو ورته وویل ته باید نه وای پورته ختلی بې د اجازې. رنکل په ډېر غوسه ورته وویل خپله لار نیسه کوچنی موږکه، ته دومره وړوکی یې چې نه پوهېږې. او هماغه شپه د 15 سپوږمۍ راوخته. مایلو ورو ورو ونې ته ورنږدې شو او په ډېره زړورتیا یې غوښتنه وکړه د سپوږمۍ میوې ونې لطفا یوه میوه راکړه، زما ناروغې ملګرې راچیته. ونه ورو ورو شور وخوړ او یو ځلا لرونکې میوه ورو ورو راښکته شوه لکه جادو. مایلو له ونې څخه مننه وکړه او ورته یې وویل مننه ولې؟ رنکل دا ټوله ننداره کوله. هغه حیران شو. همدا و؟ تا یوازې وغوښتل؟ مایلو ورته وویل هو، او ونې غوږ ورته ونیو. زما هم حق دی چې هڅه وکړم. مایلو موسکا وکړه. هو، هرومرو هڅه وکړه. او داسې رنکل ورو مخې ته لاړ او یو ژور نفس یې واخیست او ونې ته یې وویل بخښنه غواړم چې بې ادبه وم، مهرباني وکړه یوه میوه خو راکړه. یوه شیبه چوپتیا وه او بیا یوه ځلانده میوه د رنکل مخې ته ولوېده. رنکل ډېر حیران شو چې دې میوې خندل. د هغې شپې وروسته رنکل بیا هېڅکله ونې ته پرته له اجازې ونه خود. هغه او مایلو ښه ملګري شول او هره 15مه شپه به د سپوږمۍ میوې ونې لاندې کېناستل. میوې به یې شریکولې، خندل به یې او کیسې به یې کولې. ځکه چې زړورتیا یوازې په لویوالي کې نه ده، زړورتیا دا ده چې سمه لار غوره کړې. په ما ګرانو ماشومانو خدای دې وکړي چې دا کیسه مو خوښه شوې وي او د پام وړ مو ګرځېدلې وي. څه سبق مو ترې واخیست دا خو به تاسو ماته هرومرو په کامنټ باکس کې ولیکئ. زما چینل هرومرو سبسکرایب کړئ د لا نورو خوږو کیسو دپاره. د اوس لپاره تاسو ټولو ته ډېره ښه شپه او ډېر ډېر خواږه خوبونه.